دے آیتونو کریمو کے اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی انکا میت و انہم میتون، اے پیغمبرہ بے شک چتبا ہم مریبا مرگ با ترازی و انہم میتون او دا خلق با ہم مری۔ رسول اللہ مبارک اللہ جل شانہ تا محبوب پیغمبر او داغی دا مخی دا دنیا دا ازمکا دا اسمانون دا عرص پیدا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دریش پیتا کال عمر کی دا دنیا نتلے دے، 63 سال عمر کی۔ ترمذی شریف پر روایتو کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا دا دنیا نتللو نو پخپل کمرہ کی رسول اللہ مبارک پروتو ورسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا شانت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عبد الرحمن بن غوف رضی اللہ تعالی عنہ دا موجود۔ حضرت جبریل علیہ السلام راغی او رسول اللہ مبارک سرا ادری دلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه دا مرگ پا وقت کی کم اخیری عملو اغا عمل دا مسواکو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وی حضرت عبد الرحمن بن غوف رضی اللہ تعالی عنہ راغی وی اغی سر مسواکو پخلو کی دا سی مسواکو خلو وی رسول اللہ مبارک اشارہ اکڑا ماتا چی مالت دا مسواک را واخلا۔ حضرت عائشہ بی فرمائی وی ما اغا مسواک را واخستلو پخپل غاخونو کی میں نرم کللو بیا میں دا دوانو جہانو سردار تا ورکللو وی اغی پخپلو خلو کی پخپلو غاخونو کی اغی اوخلو رسول اللہ مبارک بیا مسواک دا سلاس کی نیولو۔ حضرت جبریل علیہ السلام چکلا پیغمبر علیہ السلام تراتلو ور سرد مرگ پرشتہ ہم راغلے و نو دا مرگ پرشتہ رسول اللہ مبارک تا ادری دلوی حضرت دا اللہ دا طرف نظر آغلے ستاسو ٹیم پورا دی ستاسو سنگ خوخا دا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سخی طرف تا حضرت جبریل علیہ السلام ولاړو۔ رسول اللہ مبارک حضرت جبریل علیہ السلام تا مخ راواړو او استاس سے فیصلہ دا۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ مبارک تا وی دا اللہ محبوب پیغمبرہ اللہ تعالی دستا پمینہ کی انتظار کئی، اللہ تا تڈیر پہ انتظار دے، اللہ تا تڈیر پہ انتظار دے، ستا پمینہ کی تا تڈیر پہ انتظار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ پرشتی تبیا ہوئی وی خپل کار دے شروع کا، خپل کار شروع کا روح واخلا، لیکن یو خبر می ویورا دا مرگ پرشتی تا رسول اللہ مبارک ہوئی ویل دا مرگ پا دے ٹیم کے چی دا کم روح زمان اخلے ویل دا چی کم سختی دا دا زن کدن سختی دا مرگ سختی اللہ دی منتاسو ٹولو تا آسانا کی وی زما پا امتیانو چی سمرا دا مرگ سختی رازی اغا ٹولی پا مارا واچوا رسول اللہ مبارک ہوئی آغا زما دا امتیانو دا مرگ سختی پا مارا واچوا چی زما امتیانو تا آسانوی دمر مینا محبت دا خپل امتیانو سرا آنون سبا امتیان دا خپل پیغمبر سر مینا نلری، خپل پیغمبر ارکڑے دے نو رسول اللہ مبارک نے چکلا روح واغستلو ترمذی شریف آخری شمائل ترمذی کی بمراشی دا خورشتا من درس کی وایو آغی کی دا دی شمائل ترمذی کی داشتا رسول اللہ مبارک نے چکلا روح واغستلو دا مرگ پرشتے حضرت عائشہ بیوی رسول اللہ مبارک پلاسو کی چکم مسواک نیولیو لغا دا لاس دا سی سشو لغا مسواک پریوتلو رسول اللہ مبارک نے روح واغستلو
صحابه ته چې کله خبر راغی چې رسول الله مبارک د دنیا نه لاړو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ډېر قاره تور راوستل وی کچاوي چې د دوه جهانو سردار وفات ته په دې تور به سر هوا وفات نه دی، هغه وفات نه دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې خبر شول بیهوش را پریوت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خبر شول رسول الله مبارک د سره ډېر مینا وا، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره رسول الله مبارک سره ډېر مینا وا. نو رسول الله مبارک ادمخ کې نمداسې پیشنګوي کړي چې زمانه پس په خلیفہ د استاسو حضرت ابوبکر صدیق وي، دا پیشنګوي کړي وا. صحابه را جمع شول، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عمر نم مشره کې راتلو، دته ټول کې ناستل. آیا زمون محبوب پیغمبر وفات شو، زمون محبوب پیغمبر لاړو د دنیا نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کتابونه لیکي چې د اوصله بالکل پازه و. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ بیهوش شلو، مر رضی الله تعالی عنہ د قاره تور راوستله وی کچاوي چې رسول الله مبارک وفات ته سربتی هوا، هغه وفات نه دی، هغه د الله ملاقات ته لاړو. دا مینا و د صحابه د رسول الله مبارک سره مینا و محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له صحابه راتلل او تبوی آیا موږ بس پر رسول الله مبارک باندې موږ باغی ته غسل ورکو، موږ باغی ته کفن ورکو، موږ باغوس خور تم کوزو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته آو موږ به د دوه جهانو سردار ته غسل ورکو، کفن ورکو، جنازه هم کو. یو صحابي حضرت موږ به جنازه څنګه کو، دا به څنګه کو جنازه؟ اے قومونه براتل د رسول الله مبارک جنازه څنګه شوی دا؟ یو مثال دو کسا درې کسا قومونه براتل او رسول الله مبارک باندې جنازه کوله، نور خلق به نه وردن کېدل. پیغمبر علیه السلام چې په کوم ځای کې وفات شو، کوم ځای کې ته روح اغستل شو، هم په قضیه کې پروتو او درې یا څلور صحابه کرام، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پکې، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ پکې، دو صحابه کرام ورسره نور دیو ته غسل ورکړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دا شان نور ملګری بیا راتلل په مزه مزه، بیا به ډلې به راتللې، قومونه به راتلل، هغې وسه د جنازه کوله، رخصتېدل به بیا رسول الله مبارک چې په کوم ځای کې ته روح اغستلی شوی دی، دا هم د هغې دپاره څه دی؟ دا د پیغمبر علیه السلام دا صفتو. پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې پیغمبر به هغه ځای کې دفن کولی شي کوم ځای کې چې د روح اغستلی. رسول الله مبارک هم په خپله حجره کې څه دی؟ هملته دفن دی. ولکه وره رسول الله مبارک منګو تاسو چې درود وایو، منګو تاسو چې سلام وایو رسول الله مبارک ته، درود وایو پیغمبر علیه السلام ته، د دې ځای نه فرشتي وړي ځان سره، هلته رسول الله مبارک ته پیش کیږي، هلته څه دی؟ پیش کیږي. او دا زندگی د انسان لپاره دا په درې قسمه ده. یو د دنیا دا زندگی ده، یو د برزخ زندگی ده، دا برزخ د قبر زندگی، او یو د آخرت زندگی ده. د آخرت زندگی دا غي نه موږ نه خبر، احادیثو کې او په قرآن په آیاتونو کې چې کوم دی حالت تاسو ته ما بیان کړی دي. لیکن د برزخ زندگی د پیغمبر د پاره بیلشان جدا حال دی، عام انسانان د پاره بیلشان حال دی، کافر او فاسقان د پاره بیلشان حال دی، هغې د پاره سزاګانې کافر او فاسقان او فاجران د پاره. لیکن رسول الله مبارک په خپل روزه کې دی، رسول الله مبارک ته زموږ ستاسو درود سلام فرشتې دا وړي. او چې څوک حج یا عمرې لتلی هلته رسول الله مبارک روضې ته چې ودرېږي، هلته به بیا پیغمبر علیه السلام ته مخامخ سلام کې، مخامخ سلام، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله. دا به کوم ځای کې وي؟ دا به روضې مبارکې سره مخامخ وي. د دې ځای نه یا رسول الله، دې ځای نه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا نشي ویلی، دا به روضې ته مبارکې ته مخامخ پوي، ځکه دا یا حرف ندایي ده. حرف ندایي د پر راځي چې مخاطب ته आवाज کولی شي، چې کوم سړی مخامخ وي لکه زه تا ته مې لکه پلان کیا په خبره پوه شي، نو دلته نه نشوي، دلته نه به درود وي، دلته به درود سلام وي،
رسول الله مبارک کوئی یو صحابي ته تپوس کړي چې حضرت تاسو چې په دنیا کې مونږ تاسو باندې درود وایو چې تاسو لاړ شئ بیا بسی حسابي رسول الله مبارک ورته وایي چې کله مثال زه د دنیا نه لاړ شم نو بیا به فرشتې چې دي ستاسو دا درود سلام دا به ماته پیش کوي دا به څه دی پیش کوي مونږ چې دلته درود ووایو رسول الله مبارک ته فرشتې یوسي چې پلانکی د پلانکی ځای نه پتا باندې درود وویل یو پیرې وویل دو پیرې وویل دریو پیرې وویل دا فرشتې څه دی دا وړي او دا وره یو روایت کې راځي چې روزانه 70,000 فرشتې او یا زره فرشتې دا یو عربي عالم او ریاض الجنه کې مونږ ولاړو عمرې له چې زه تللي وم رسول الله مبارک سلام له داسې تلو هلته به ډېر په ادب احترام به ځې ډېر په ادب احترام اول ته هم دا بعضې قبقلني موبایل یې راویستي بعضې قبقلني موبایل یې راویستي دا نی کول پکار د دواړو جهانو سردار روزه ده نو هلته ما سره یو د یمن یو غټ عالم او هغه هم د قشان داسې ښکته کړو درود شریف یې ویل موږ هم لګیو درود شریف په میل هغه ماته یو روایت وي اویا زره فرشتې 70,000 فرشتې روزانه راځي د رسول الله مبارک سلام له روزانه او د دې اویا زرو فرشتو بیا نمبر تر قیامت نه راځي په خبره پیښ روزانه نورې فرشتې یو خدای نه دا معلومه شو چې د الله تعالی فرشتې لا تعداد دي هیڅ چاته د تعداد پته نشته سوا د الله نه هغه ماته اویا زره فرشتې دا روزانه د رسول الله مبارک سلام ترازی الله دې زموږ د ستاسو د ټولو د پیغمبر علی السلام د روزې سلامونه نصیب کې امین وای د مسجد نبوي منځونه دې الله نصیب کې امین ګورې جی انک میتون اے پیغمبره بشک تبهم مره یعنی تا تبهم مرگ راځي و انهم میتون او دی بهم مری دی تبهم مرگ راځي ثم انکم یوم القیامت بیا بتاسو د قیامت پورز عند ربکم پنځ د خپل رب تختصمون جګړې کوونکې صدق الله العظیم مبارک شو سپاره ختم شو الله دې قبول کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير یا الله موږ چې دا کم درس کو دا دریش سپاره پوره شوي یا الله دا په خپل دربار کې قبول کړي یا الله دا دریش سپاره ترجمه چې موږ وکړه یا الله که زموږ نه څه کمې پیښې شوي خدای موږ ټول معاف کړي یا الله د خپل رضا سبب وګرځي یا الله دا دریش سپاره ترجمه خدای دا زموږ نه قبول کړي یا الله دا زموږ نه قبول کړي باقي چې کم سبقونه پاتې دي خدایا د مرګ نه مخکې را باندې پوره کړي یا الله د مرګ نه مخکې را باندې پوره کړي یا الله د خپل رضا سبب وګرځي خدای موږ ته په خپل رضا راکړي خدای پاک موږ ته په خپل رضا راکړي یا الله زموږ د ټولو د ګناهونو د مغفرت ذریعہ وګرځي یا الله زموږ د ټولو د پاره د بخښنې ذریعہ وګرځي یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي یا الله دا کم ناس ملګری مشران کشران دي یا الله د چا څه مشکلات دي خدای مشکلات ختم کی چا څه پریشانې ختم کی چا کورونه کې بیماری ختم کی چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب پیدا کی چا شته خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کی یا الله زموږ د ټولو ناراضي شي خدای پاک موږ ټولو ته خپل رضا راکړي یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي یا الله زموږ د ټولو مددگار شي یا الله د دې جمعات د دې کارپټ کې په دې پیسو کې چې چا څومره حصہ اخیسته ده یا الله دا حصے په خپل دربار کې قبول کړي او د دې بدلې ورته ورکړي یا الله د دې بدلې ورته ورکړي کم کمی چې پکې د خدای هغه پیسې برابر کړي په خپل فضل سره یا الله برابر کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.